هم د باجوړ سره تعلق خو زوی وی چې د باجوړ نه ماما باجوړ پرې خې دي بهرال فرحات خان باجوړ نه پرې خې د باجوړ عوام زنده باد ما صدا باجوړ مرل دي د باجوړ چې کوم بهادر نیډر قوم دی کنه هغه ته په دواړو الله سلام کوم. خبر دا هغه دا الزام لګی چې په اته میاشتو کې زما د ورور ریحان زیب قاتلان ما ته پند میلاو نشو ریحان مبارک زیب پیدا سیدا چې کله تعالی ما کمپین وکړو دا غي نه پس خو تاسو ما سره رابطه پرې خو د په ویډیو کې تا ویلي چې زه ته ورسولم نو چې ته ما زه تر رسولې کنه خو تعالی مسلمانه تا په بیا موږ را وختلې چې سعید بھائی ما ته خو نه پند میلاویږي نه زما د ورور قاتلان نیوي کیږي نو موږ بستا عزت هم نه میلاویږي عزت ته میلاو شو ما ورته مې ورور په پی ټی آی کې خو موجوده ټایم کې خان صاحب دنه د عزت کوئی چاته نه میلاویږي دغه سره میلاو شو دا شلوار شریف سره میلاو شوی دی امیر مقام سره میلاو شوی عزت ته میلاو دی ټروزر او دغه چې خمجدار کپڑے خپل بریغ د پنجابیانو دغه شروع کړل نو عزت خو د خیر هغه په خپل ځای خو دونه ده کنه چې ته باجوړ ته زی د باجوړ د هغه مظلوم عوامو نه تا وټه غسته منګ شپې دندې کتلی ورستم نه کتلی باران تم نه کتلی بیا د ارنګ یو جلسه شوی تاسو کې دې شي کتلی چې چترې وي او بیا د هغه مظلوم زنانه چې دغه زنانه د کور نمبر نه دی او تعالی د وټ د غستو د پاره درغلی او وټه کاستره تا دغه زنانه ته پوس کړی د پارټي پرېزم او د مسلم لیگ ته زم د دې خبره مال جواب راکړه دلته کې زموږ سره سینیئر کارکون اس کے خان موجود دی راځي د دوی نه پوښتنه کوو چې څه ویل غواړي دي تاسو. السلام علیکم بھائی جان دا سیدا تا خبره وکړه همیشه عمران خان په پاکستانو باندې او بیا خاص کر په پښتنو باندې ننګ او غیرت کړی دی او دا دغه ثمرات دي ان شاء الله چې اوس عمران خان ته ملاویږي ټول پښتانه راوتی تاسو دا خبره وکړه بهر تاسو وګورئ ګاډي راغلي دي پنجاب او د بلوچستان او زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه به ان شاء الله نن هم راغلي دي او سبا په دونه تعداد کې راځي چې دا روډونه وبندي. باقي تا یو خبره وکړه چې قربانیانو ته ضرورت نشته نو زما دا لیفټ سایډ آی چې دا په 13 شلینګ کې شهید شوی ده خدا ما قسم کړی دی او دا مې د الله سره لکه چې زه به ټوټې شم خو د خان د رهایی دپاره به زما دا بله سترګم ځي زما بدن به کټ کېږي انشاءالله خو خان به د جیل نه رها کوي انشاءالله. نو تاسو دا ایکسپیکټیشن لرئ هغه کارنامه چې شوی وه هغه اقدام چې شوی غلط شوی هغه دې واپس کړی شي عمران خان به په دویمه ورځ بهاري څه ویل غواړئ په دې هکله؟ السلام علیکم. داسې ده چې موږ اوس ټرمپ راغلی ډېر زیات خلک خوشحاله دي چې ټرمپ به د عمران خان په رهایی کې غټ کردار ادا کړي بالکل دا غلطه ده. خان صاحب څخه دا ډیل هم کیږي چې دا خان صاحب دا ډیل هم نه مني. عمران خان جو بایدن کوم رژیم چینج شوی هغه حقیقت او ان شاء الله حکومت چې کوم د شپې په 12 بجې عدالتونه لګیدلی او ډیر زر ده چې کوم د مسلم لیگ نون چې کوم دغه ټویټر خپل دغه ډیلیټ کړی دي نو اوس به ان شاء الله خان صاحب راځي او نن څلور 15 ضمانتونو ته میلاوم شو نو ان شاء الله د رژیم چینج خبره نه ده. عمران صاحب دا خبره کړې و چې ابسولوټلی ناٹ کدا ټرمپ یو کو جو بایډن هغه زمونږ داسې دغه کړی دی کنه خان صاحب چې امریکا زمونږ په پاکستان کې باندې نووس کار لري او نه مخکې کار لرو خو جو بایډن چې کومه غلطي کړې ده د زرداری ملګری ټیک ده او نواز شریف نه چور پورا ټبر چور هغه تر سره چې جو بایډن کوم وش دغه ولاړ پم کملا هغه غټین ولته ورزو مبارکبادي ورکوم نو دا خبيث او دا شیطان چې چرتمزي هغه په بدله کې الله پاک ټرمپ لا جیت ورکو خو په پاکستانو په رقم په 547 باندې کوم 2 نمبر کرپټ حکومت دی قسم د تخرم زموږ په کې یاران دوستانو سمزي زلزلہ پر راغلی زلزلہ خو سبا چې دا کومه جلسه کیږي زما د خپل لیډرشپ نه یو دا توقع ته ساتم او زما ته دا भरपूर گزارش هم دی ریکوست هم ته کوم دي ځنه غوړي واپس په مونږ نه لګي څنګه چې ما خبرو کوي زما د یو انګ شهید شوی دا بلبمزي د دې ځنه مونږ ته اړیاله مونږ خو پښتانه چې یورپ ته په غیر قانوني لار باندې بس ولی خپل کوله کراس کو او یورپ ته ځان رسو نو اړیاله خو 2 غنټو کې دا یار زما خپل اعلی چې کوم د پارټي قیادت دی هغه ته زما دا درخواست دی چې موږ ته اجازه راکړي بیا ګورئ چې خان صاحب روز دلته نو بیا دا تاسو فیل کوئ چې څه وخت کې د ډي چوک دا واقعیا شوی و علي امین ګنډاپور واپس لاړلو تاسو دا فیل کوئ چې عوام الله لږ ډېر خپه شوي دي نو کوم چې خپه شوي هغه رضا شو بس خان صاحب د پاره څوک هم ناراضه کیږي او وختي تور خفګان وخو د خان صاحب مونږ خان لرازو یار جی دا ام پی ګان ملګان دا خو وزیر راځي لکه څنګه چې پرویز خټک ته او محمود خان لاړو سی ام هم زموږ سی ام د خان صاحب لکه هغه ټاکل دي خو موږ صرف خان صاحب د پاره راځو. دا راته وای دا کوم چې لاړ شي هغه غیب شي دا ولي پاکستان کې ګورې نه مړه سبا مطلب مې د خبرې دا دی چې کوم عمران خان نه لاړ شي هغه غیب شي دا ولي هغه لوټي شي لوټي غیبيږي صحیح خلک نه غیبيږي
صحیح ده خیره د لوټې د اوازونه نن سبا ډېر موږ زیات اورو د باجوړ نه اورو په دې حواله سره څه باجوړ کې چې ما څونه کمپین کړی دی ماشاءالله د مبارک زیب دپاره هغه د چا نه پټ پناه نه دی او اوس هم دا وایم چې مبارک زیب ډېره غټه غلطي دی وکړه او بیا ته د هغه سړي سره چې هغه په الیکشن کې په 15 شپږو کسانو باندې فایرینګ کړی سټریټ فایر په شانګله کې او ته هلته کښېنې او ته دا خبره کې چې زما د ورور ریحان زیب ته انصاف میلاو نه شو عمران خان ته انصاف نه میلاویږي ریحان زیب ته به هم انصاف میلاو شي خو چې خان صاحب خرابار شي لږ ګزاره به دې کړی وی دا پیسه زما هم خوښه ده د هر چا خوښه ده خو دغسې پیسې باندې ما مخکې هم لعنت ویلی ویډیوګانې مې جوړې کړي دي او بیا هم پې لعنت ویم هغه دا خبره کوي چې زما ماته څه فنډ نه میلاوې ده ماته عزت نه میلاوې ده اوس ما ډېرې پیسې راغونډې کړلې اوس په ټول باجوړ ګوله ګلزار کما نو د هغې دې اقدام ته څنګه ګورئ تکړه شته ځوانه مبارک زی به د هر ځای ته چې ځمه خلک راپورې خاندي اوس تکړه شه باجوړ کې یونیورسټیان هم جوړې کړه سکولونه هم جوړ کړه باجوړ پاسماندګي هم ختمه کړه او د خپل ورور ریحان زیب شهید قاتلان چې کوم دي که نه هغه اوس را پیدا کړه او که دا را پیدا نه کړي نو چې څنګه ما په باجوړ کې کمپین کړی دغسې د بهر سوشل میډیا به هم درځي او د باجوړ عوام ډېر بهادر قوم دی هغه دې هم نه ماف کوي ښه تاسو د باجوړ یې زه د باجوړ نه یم نه په باجوړ باندې مشهور بیا په دې مبارکي حاصلولی شي که نه د څه د مبارکۍ د اکثر مونږ چاله ورکو ډېر زیات خفه شي چې د باجوړ قسم د لوټې مبارک به څه مبارکي راکړي قسم د تخرمه چې ما دونه په سختۍ دا یو ټرایبل ایریا وه باجوړ زما دپاره نه وی خو زه ورلنی د سوشل میډیا کس وم چې هلته لاړم باجوړ کې ما د خلکو او د ریحان زیب اواز د مبارک زیب د فیملي د باجوړ د خلکو اواز ما اوچت کو خو زه نن په دې باندې خفه یم چې مبارک زیب چې د کومې پارټۍ ته تللی دا خو پخپله د قاتلانو پارټي ده د غلو پارټي ده او ته د دغه غلو د قاتلانو پارټۍ ته راغلې ته ایکسپیکټیشن مه کوه چې زما د ورور قاتلان به پیدا شي بلکې دا تا نور هم ډېر زیات ریوس کو دا کیس ډیره خوږه خبره مو کړله جي ګرانو عزتمندو زه یوه خبرې سره دا اتفاق لرم دا زه همیشه کوم انسان لا په ژوند کې درې شیونه پکار دي عزت دولت شهرت دا درې شیونه د انسان ضرورت دي د دې نه علاوه ضرورت نه دا درې شیونو کې که د سره دولت کم شي دونه فرق نه پرېوځي شهرت کم شي دونه فرق نه پرېوځي خو که عزت کم شي نو هر څه تباه شو مبارک زیب صاحب ستاسو عزت تباه شه دا درته زه به حلفن ویلی شم ما ورته پخپله ویلي ما ځان به تباه او برباد کړي که دا پارټي دې په دې ټایم پرېښوده لا باجوړ ته د سرو زرو جوړ کړي که بیا هم پښتون دونه بېغیرته نه دی چې ستا دې اقدام ته په ښه سترګه وګوري ګورئ ستا په یو لاس کې به د عمران خان تصویر او په بل لاس کې به ستا د رور تصویر تا چې کوم حلف کړی په قرآن پاک هغه چېرته لاړل نو یو کس چې په خپل حلف باندې ټینګ نه شي نو په هغه باندې ټرسټ کول او په هغه باندې اعتبار کول ځان له دوکه ورکول دي پښتانه چې دي هغه ډېر غیرتمند خلک دی زه امید لرم چې پښتون وي او دا خبره اوري چې مبارک زیب په دې خرشه خبره دا نه ده چې تا څو پیسې واغستلې تاله دې دا ټول باجوړ قیامته پورې لیکلی درکړي خو بیا هم تاله نه پکار چې ته د خپلې ژبې نه د خپلې وعدې نه اخوا حاجي ګرانو عزتمندو تاسو مونږ سره دلته کې اس کې خان موجود و د دوی هم د باجوړ سره تعلق خو دوی وایي چې د باجوړ نه یم ما باجوړ پرېښی دی بهرحال فرهاد خان د باجوړ عوام زنده باد ما سره د باجوړ هم ولاړ دی د باجوړ چې کوم بهادر نیډر قوم دی که نه هغې ته زه په دواړو لاس سلام کوم مبارک زیب ما ته خپل ورور ویلی وی ته زموږ ریحان زیب یې دا خبره پټه نه ده ستاسو ورور بېایمانه شه جي ها بېایمانه شه جي زموږ ورور لوټه شو زبردست ګرانو عزتمندو اجازت راکړئ په خپل دعاګانو کې بیا ساتئ د الله